د پاکستانی صدراعظم لخوا طالبانو ته د ملیشه ځواک خطاب او د جنرال موبین او نورو طالب فعالانو غبرګونونه وایي ستاسو پوځ خپله د امریکا ملیشه ځواکونه دي. نور معلومات هم دلته راسره وګورئ او د ویډیو تر کتلو وروسته ویډیو لایک او چینل هم سابسکرایب کړئ. د پاکستانی پوځ غلام آتش په نوم وزیر اعظم د طالبانو شا نیولې او هره ورځ ورباندې بیلابیل ګزارونه کوي. تازه خبر دا دی چې پاکستان وایي طالبان خپله ملیشه ځواکونه دي، څنګه ترې د ترهګرۍ ضد مبارزې تمه ولرو. د پاکستان صدراعظم انورالحق کاکړ په نوي بیان کې ویلي افغانستان کې پرونی جنگیدونکي ملیشه واک ته رسیدلی، هغوی نه د ترهګرۍ د مخنیوي برخه کې څومره تمه باید ولرو. په دې مو غور روان دی، بیا به فیصله کوو. نوموړي ویلي طالبانو ته مو بار ویلي چې افغانستان کې د TTP پر ضد اقدامات وکړئ، خو هغوی زموږ خبرو ته ارزښت نه ورکوي، نو ځکه باید خپله لاس په کار شو. د هغه یادې خبرې د طالب فعالانو د سختو غبرګونونو سره مخ شوي. جنرال موبین لیکلي طالبان د ازادۍ او اسلام لپاره جنگیدونکي جنګیالي وو او دی ملیشه خو ستاسو پوځ دی چې اوس هم د امریکا او بریتانیا په مرستو چلیږي. کله چې پرې مرستې بندې شي نو خپل خلک وژني او پرې ډالر ترلاسه کوي. موبین زیاته کړې کله چې اسلامي امارت واک ته ورسید نو تاسو له خوشحالۍ څخه ګډېدلی، فکر مو کاوه چې امارت به ستاسو هر فرمایش ومني، خو اوس چې پوه شوئ چې موږ ستاسو په فرمایشونو غوږ هم نه ګروو نو داسې بې ځایه او بې اساسه څرګندونې کوئ. یو شمېر نورو طالبانو بیا ټویټر کې لیکلي چې د انورالحق کاکړ په څیر ګوډاګیان چې د محدود وخت لپاره د پوځ لخوا واکمن کیږي نو بیا د هماغوی د خوشحالولو لپاره هر بد کوي ترڅو خپل بادار خوشحاله کړي او خپل څوکۍ وساتي. دوی زیاتوي امارت یو آزاد او خپلواک نظام دی او هیڅکله به د پردیو لپاره د چا پر ضد اقدام ونه کړي او د TTP مجاهدین هغه خلک دي چې د ناټو او امریکا پر ضد موږ سره اوږه په اوږه جنګیدل. موږ زموږ لخوا د دوی پر ضد اقدامات کول خوب او خیال دی او تل یې ویني. درنو اوریدونکو، تاسو مو د ویډیو تر کتلو وروسته خپل نظر را سره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سابسکرایب کړئ.